مجبوره ښځه. ګرانو ملګرو، له دې دردونکې کیسې نه مخکې راځئ چې په دې خبر شو چې زموږ د ګناهونو په اړه الله تعالی څه فرمایي. الله تعالی فرمایي: ای زما بندگانو، تاسو اکثر شپه او ورځ کې خطاګانې کوئ او زه ستاسو ټول ګناهونه بخم. ای زما بندگانو، که تاسو ګناه کولو کې ماته ضرر رسول وغواړئ نو هیڅکله ضرر راته نشئ رسولی، او که نیک کار کولو کې راته فایده رسول وغواړئ نو په هیڅ کار راته فایده نشئ رسولی. یعنی که تاسو ټول ګناهونه کول شروع کړئ نو زما خدایي ته نقصان نشئ رسولی، او که ټول اطاعت گزار جوړ شئ او عبادتګاره جوړ شئ نو زما په خدایي کې زیاتی نشئ راوستی، بلکې ګټه مو هم د ځان ده او تاوان مو هم د خپل ځان دی. راځئ چې قصه واورو. په یو زمانه کې مالدار سړی و چې ډیر ګناهګاره و. د یوې نیکې ښځې سره یې محبت و. د ډیر کوشش وکړو چې دا زما په قابو کې راشي، لیکن هغه د ده په قابو کې رانغله او دا مالدار سړی ناامیده شو. او یو ځل په دې ښځې ډېر د سختۍ وخت راغلی. یوه خوا ته پرې د رزق تنګي راغله او بل خوا د قرضونو نه تنګه شوه. خلکو ترې د پور مطالبه کوله، دا مجبوره شوه او دې مالدار سړي له راغله او خپل ټوله قصه یې ورته بیان کړه. هغه سړی ډېر خوشحاله شو او ورته یې وویل چې څومره مال غواړې هغه واخله، خو نن شپه به ما ته راځې.